سلامونه مینه خویندرونو، نن یو تابع ځنګل ته راوتلی یو. موږ ویل چې دا پسرلي نښې دي چې د دې نه لږ خوند واخلو، او که څه هم وار په وار باران دی، خو بیا هم عزیزانو خبره مې دا کوله. ډېری خلک داسې دي، خصوصا زموږ په ټولنه کې، په نوره نړۍ کې داسې نه دي. موږ تقریبا په زیاته نړۍ کې ولیدل چې زموږ په څیر خویونه دوی نه لري، عادتونه نه لري. موږ چې یو سړی شتمني، بس د هغې نه باباو جوړ کړی، او بیا په خپله ورپسې ډرامې هم جوړو، او په خپله اسمان ته هم خېجو، لکه هم د دې ډبلی کړي چې بس وروره هر څه هغه یي، هر څه هغه کوي، موږ یې په ځان باندې تطبیق کوو. او هغه هم داسې شي زموږ د عادتونو د خاطره چې موږ ورته ټیټ او پاس کېږو، چې په لارې راشي او په جومات کې او په جرګې کې او په جومات ته خو هغه راځي هم نه، ولې چې خپې ناولې کېږي، بیا په کور کې منځونه کوي، یا به یې کوي یا به یې نه کوي، خو چې بیا په لارې هم راځي، ورته په نامه ملا سیخي او ډېر خو او ډېر سترم، بیا د اختر په ورځ ورته کتار او ډېر ډېر د مبارک شه او ډېر ډېر د مبارک شه. دا زموږ خپل عادتونه دي. بیا تورونه په هغه باندې لګو، هغه خو همداسې اوچت کړي، هغه خو همداسې اسمان ته خېجولی. نو په نوره نړۍ کې داسې نه ده. موږ ولیدل په نوره نړۍ کې چې څوک یې پروا نه لري، څوک لا پېژني نه چې څه شی دی، غریبان لا ښه وي، داسې کارونه کوي چې خپل ورزشونه کوي، یو شی بل شی کوي، او د ژوند نه خوند اخلي. او دوی چې لکه د ژوو چې کوم طرف روان وي، ولاکه لا یې څوک پوښتنه نه کوي، هغه خپله مېرمن تنې جدا شوي یا خپل بچي ورته نږدې نه ورځي. نو لږ کوښښونه وکړئ چې دغه عادتونه پرېږدئ، په لیاز د خدای، باوجود د مسلمانۍ، باوجود د 5 وخته منځونو، باوجود د دې چغو چې هر څه د خدایه کېږي، او بیا موږ او تاسې چې کوم دی خپل عادتونه، هغه د شرک عادتونه، هغه د تمې عادتونه، هغه بیکار عادتونه کوو، او غټانو نه او شتمنو نه هم داسې یو شی جوړ کړی وي. ها، شتمن زموږ د سر سترګې دي، خو هغه شتمن چې زموږ ټولنې ته فکر کوي، زموږ د غریبانو لاسنیوی کوي، زموږ د کونډو رنډو پوښتنه کوي، زموږ د غریبانو په منځ کې ولاړي، غاږ یې د دی او منډه د غریبي، د هغوی نه قربان. لیکن هغه چې هغه ډډې ګېډې نیولي او یو خوا بل خوا پراته وي، او موږ ورته ټیټ او پاس کېږو، لعنت ته په موږ شي. عزیزانو خفه نه شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.